د نیاز ادبي سنګر د چیرمن لایقزاده لایق د روغ صحت دپاره خصوصي دعا. د سرپرست ډاکټر کاظم نیاز په مشرۍ کې د سنګر ملګرو د صدارتي ایوارډ یافته لیکوال، شاعر او لوی براډکاسټر پوښتنه وکړه. سینیر وایس چیرمن پروفیسر اسیر منګل په هسپتال کې د نیاز ادبي سنګر په نمایندګۍ د اړونده معالجینو مننه وکړه. لایقزاده لایق د نیاز ادبي سنګر روح روا او د پښتو او پښتنو یو قیمتي اساسه ده. د هغوی علاج ته خاص پاملرنه کولی شي. غونډه کې د ډاکټر کاظم نیاز وینا. یوه لنډه آزاده مشاعره هم وشوه. تفصیلات: د نیاز ادبي سنګر خیبر پښتونخوا سرپرست ډاکټر کاظم نیاز ویلي دي چې د نیاز ادبي سنګر چیرمن لایقزاده لایق د څو ورځو راسې ناروغه دی او د زړه اپریشن یې شوی دی. هغوی نه یوازې د نیاز ادبي سنګر روح روا دي بلکې د پښتو او پښتنو یو قیمتي اساسه ده چې علاج معالجې ته یې خاص پاملرنه کولی شي. نوموړي سرپرست دا وینا د نیاز ادبي سنګر خیبر پښتونخوا په خصوصي غونډه کې کړې ده. غونډه په نیاز کور پېښور کې د سنګر د سینیر وایس چیرمن پروفیسر اسیر منګل په صدارت کې وشوه. د نظامت چارې جنرال سیکرټري امجد علي خادم ترسره کړې. غونډه کې د صوبې دننه په روانو ادبي چارو، د سنګر په راتلونکو هلو ځلو او د نامتو براډکاسټر د ریډیو پاکستان لومبي پښتون ډایرکټر پروګرامز، د ګڼو کتابونو مصنف، شاعر، ادیب، دانشور او صدارتي ایوارډ یافته لیکوال لایقزاده لایق د اپریشن یا عملیاتو او روغتیا په هکله تفصیلي خبرې اترې وشوې. په لا کالج پېښور کې د سنګر د تابع شوي ځانګړي ادبي پروګرام په لړ کې د پروفیسر اسیر منګل په مشرۍ د کمیټې د غړو ډاکټر ګلزار جلال یوسفزي، فریدون خان، حمید الرحمن نادان او امجد علي خادم د غونډې په ترتیب غور هم وکړی شو. پروفیسر اسیر منګل په ډاګه کړه چې موږ ټول د لایق صاحب په ناروغۍ بې کچه خفه یو. اسیر منګل زیاته کړه چې لایق صاحب د یو براډکاسټر په حیثیت، د یو شاعر په حیثیت، د یو سینیر پروډوسر په حیثیت، د یو ډایرکټر په حیثیت او د یو لیکوال په حیثیت د پښتو ژبې او پښتو ادب دپاره ډیر لوی کار کړی دی. منګل دا هم ووی چې د پښتو شعر او ادب سره سره لایق صاحب د پښتون ثقافت د ودې دپاره هم د یادونې خدمات ترسره کړي دي. په دې موقع د نیاز ادبي سنګر د چیرمن صاحب د روغ صحت دپاره اجتماعي دعا هم وکړې شوه. د غونډې نه وروستو د سنګر د سرپرست ډاکټر کاظم نیاز په مشرۍ کې د ډاکټر ګلزار جلال یوسفزي په شمول د غونډې ګډونوال د پېښور هغه هسپتال ته لاړل چېرته چې د چیرمن لایقزاده لایق د زړه اپریشن شوی دی او علاج روان دی. هسپتال ته په رسېدو نه یوازې د اړونده ډاکټرانو او معالجینو نه د سنګر د چیرمن د روغتیا او اپریشن په باب له پوره معلومات ترلاسه کړی شول بلکې د چیرمن صاحب زامنو او ورور سره په لیدلو کتلو د هغوی ډاډګیرنه هم وکړې شوه. خپلو خبرو کې پروفیسر اسیر منګل د چیرمن لایقزاده لایق د پښتو ژبې، پښتو ادب او پښتون ثقافت دپاره ترسره شوي خدمات په ګوته کړل او د هغوی په خاصیتونو او صلاحیتونو یې رڼا واچوله. سینیر وایس چیرمن د ډاکټرانو خصوصي مننه هم وکړه.
بلخوا متعلقه ډاکټرانو د لایق صاحب د عملیاتو او روغتیا په حقله تفصیل بیان که او واضح کړه چې د لایق صاحب د صحت حالت په ښه کېدو دی. یاد دې وي چې هسپتال ته د تللو نه وړاندې آزاده مشاعره شوې وه چې صدارت یې ډاکټر کاظم نیاز او نظامت یې ډاکټر علم یوسفزي وکړو. په مشاعره کې ډاکټر ګوهر علي شاه ګوهر، فریدون خان، صادق منزی، امجد علي خادم، حمید الرحمن نادان، پروفیسر اسیر منګل او ډاکټر کاظم نیاز خپل کلام وړاندې کړ. د مشاعرې او غونډې په وخت ډاکټر ابدال نیاز او شمال خان نیاز هم موجود وو. امجد علي خادم، پښتونخوا ټي وي، پیښور.